د خوږ نبی صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد مبارک دی چې د قیامت په ورځ به په تاسو کې د ټولو نه نږدې ما ته هغه ته څوک چې په کثرت په ما درود پاک وي. ټول درود شریف په شوق سره ووایه. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیه. د حمد و نعت لیکونکي، خوښونکي او شوق او ذوق لرونکي چې ځینې نومونه واوري نو هغې وپېژني. مشهور او نوموړی مدحخوان رسول صلی الله علیه و آله وسلم چې د کراچۍ نه تشریف راوړی دی، حافظ فهد شاه صاحب ته زه خواست کوم چې راشي او یو نعت شریف وړاندې کړي. حافظ فهد شاه صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه پیر سبق شریف ته لومړی ځل راغلی یم او یقینا چې دې ځای دومره مزه راکړې ده لکه په کلونو کلونو چې خپل کور نه ورک شوی سړی بیا یو ځل خپل کور ته واپس راشي. ما ته د نعتونو آداب نه راځي او نه داسې نعتخوان چې تاسو له مزه راکړي، خو د یوسف په خریدارانو کې زه خپل نوم شاملول غواړم. ټول په مینه محبت سره یو ځل درود شریف ووایئ. چې پیدا شو په دنیا امام د عشق، لکه نمر داسې روښان شو نام د عشق. عشق له درې حرفونه جوړ دی که پوهېږې، دا درې حرف درکوي پیغام د عشق. داسې ګرمه کچرۍ دا عاشقۍ دا چې سلطان وي خوشي جوړ غلام د عشق. زه سائل خو شعر په خپله مرضي نه کړمه، راته کېږي همیشه الهام د عشق. د پیر صاحب د عاشقانو په شان سبحان الله آواز راکوي چې نور د محمد راغی جهان وځلېده، چې نور د محمد راغی جهان وځلېده، دا ځمکه اسمان چې لا مکان وځلېده، دا ځمکه اسمان چې لا مکان وځلېده. چې نور د محمد راغی دنیا ته په تعجیل، نظر د رحمت شو په مخلوق د رب جلیل، چراغ د هدایت غار حرا ته جبرائیل، چې راوړو شو منسوخ تورات زبور وکه انجیل، پلار د شیطانانو په جړا شو عزازیل، چې دین به مکمل شي محمد او د خلیل، نازل په پاک رسول شو د قرآن په شان دلیل، بل ور بکړي خدای دته یو ټولی مخلوق جمیله. بلبل چې راغی ګل ته ګلستان وځلېده، دا ځمکه اسمان چې لا مکان وځلېده، دا ځمکه اسمان چې لا مکان وځلېده. بلبل چې راغی ګل ته شو تازه موسم بهار، شو موسم بدل د ګل چمن شو لالهزار، یو نور د کعبې پورته شو په حکم د غفار، فلک کې ستوري مات شول ټول جهان شو نازار، چې پورته که حجاب د ښکلي مخ خیر الابرار، لسر نه د کسرا د محل تیږې شوې ګزار، اسمان ملائکو بل مشالونه کړل قطار، په زلفو د دلبر عرب عجم شول خوشبودار.
دا ځمکه اسمان سه چې لا مکانو ځلېده دا ځمکه اسمان سه چې لا مکانو ځلېده دا نعت د نصیر الدین غورمشتوي صاحب رحمت الله علیه د خلیفه نعت دی او داسې په مینه باندې واورئ یو ځل بیا آواز راکړئ سبحان الله دنیا د پیدایش چې اراده کړه پاک غفور اولی پیدا کو د حضرت نبی پاک نور غوږ کې د مسلمان دا بیان واوره ضرور آدم او حوا نه وو نه موسی نه کوه تور نن مرون قمر ون جنت ډک و په حور نه اور او نه اوبه وین پیدا او غار سور نظمکن اسمان نه انس و جن واوره تربور یو ستوره جلوگر و هغه نور و دا حضور طه او په یاسین باندې قرآن وزلیده طه او په یاسین باندې قرآن وزلیده دا ځمکه اسمان سه چې لا مکان وزلیده لا مکان وزلیده عقل نه رسیده شکاروبار ته لکه نه رسی کم عقل چې هوښیار ته عقل ګوته په خوله ناستو لیونی شو ابراهیم چې کله ودانګل انګار ته عقل خپله فتوه ګوري ورته جاړي عشق زر په انا الحق خیجي دار ته عقل سر د ځانه شو کو ګنجی شو اسماعیل چې عشق سملو خپل پلار ته چې نور د محمد راغی جهان وځلېده دا ځمکه اسمان سه چې لا مکان وځلېده لا مکان وځلېده آخري شعر دی او د نبي د عاشقانو په شان چغه غواړم په عمر د بل چا الله خوړلی قسم نه دی راغلی بل نبي داسې عرب د عجم نه دی په سوه لاک نبیانو کې څوک د سره سم نه دی ډېر ښکلی و یوسف خو داسې چشم بدم نه دی بېشک آدم یې پلار دی خو لید مقدم نه دی د ده په شان په عرش باندې چا ایښی قدم نه دی هم ختم المرسلین لقب د بل چا ګلفام نه دی خوړلی داسې بل ته خدای په لولا قسم نه دی نن ځکه هر یو نعت د سایل خان وځلېده دا ځمکه اسمان سه چې لا مکان وځلېده چې نور د محمد راغی جهان وځلېده دا ځمکه اسمان سه چې لا مکان وځلېده دا ځمکه اسمان سه چې لا مکان وځلېده ماشاءالله دا حافظ فهد شاه صاحب او زه ډېر فخر کوم چې د نن نه درې نیم څلور کاله وړاندې د فهد شاه عمومي دوه نعتونه ما جوړ کړي او په نېټ مې ورکړي چې تر اوسه پورې په لکونو خلکو وکتل